سلامونه جوړ په خیر هیله ده چې ښه وئ په خیر وئ د یو بل مطلب اورېدو لپاره تاسو ټولو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم مخکې له مطلب او ویډیو له تاسو په درنښت هیله کوم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو نوې او تازه ویډیوګانې اسانه ژر او ښې در ورسیږي نن د باور په قوت خبرې کوو او دا زموږ پرمختګ سره ډېره مرسته کوي دلته د باور په یا ایمان د قوت زیاتولو لپاره درې لارې درښیو لومړی د بریا په اړه فکر وکړئ او پر ماتې فکر مه کوئ په کار کور او هر ځای کې د نهیلي کوونکو فکرونو پر ځای هیله بښونکي فکرونه وکړئ له سخت حالت سره چې مخ شئ دا مه وایئ چې ښایي ماتې وخورم بلکې ووایئ چې بریالی یا بریالی کېږم کله چا سره مو سیالي وي دا مه وایئ چې زه یې وړ نه یم بلکې وایي چې زه په غوره خلکو کې یم که فرصت مو موند دا مه وایئ چې زه یې نشم کولی بلکې وایئ چې زه یې کولی شم هڅه وکړئ چې ستاسو د فکرونو بهیر د کولی شم تر اغیز لاندې که د بریا په اړه فکر کوئ ذهن به مو د بریالیتوب نقشه درکوي او که فکر مو د ماتې په اړه وي نو ذهن به مو هم د ماتې لاره درښیي دویم ځان ته تل ووایئ تر هغه چې ډیر ښایسته یاست کوم چې تاسې فکر کوئ بریالي خلک خارق العاده نه وي بریا ډیره هوښیاري نه غواړي هیڅ رمز و راز پکې نشته او بخت پورې هم نه ده تړلې بریالي خلک هم عادي انسانان دي یوازې پر ځان باور زیات دی تاسې ځان ته په ټیټه سترګه مه ګورئ دریم لوی فکر وکړئ ستاسې د بریا اندازه ستاسې د فکر او لیدلوري په اندازه پورې تړلې که موخې مو وړې وي پایلې به هم وړې مومئ لوی موخې وټاکئ چې لوی بریاوې در په نصیب شي دا مه هېروئ چې لوی پلانونه او مفکورې که تر کوچنیو هغو اسانه نه وي سختي هم ترې نه دي رالف جی کوردینر د جنرال الکتریک شرکت اجرایوي رئیس دی د مدیریت اړوند په یو کنفرانس کې وویل که څوک غواړي چې د مدیریت څوکۍ ته ورسیږي موږ ترې یوه ژمنه غواړو ژمنه دا ده چې دوی به د شخصي ځان جوړونې لپاره یو پلان تعقیبوي هیڅوک چاته د ځان جوړونې امر نه کوي خلک که په خپلو چارو کې پاتې شوي او که پرمختګ یې کړی هر ځل د خپلې خوښې او ټاکنې پر اساس عمل کړی دی دا مسئله وخت کار او قرباني غواړي او ستا لپاره هیڅوک دا نشي کولی د ښاغلي کوردینر سپارښتنې څرګندې او عملي دي د همدې سپارښتنې پر اساس ژوند وکړئ هر څوک چې په هره برخه مدیریت کاروبار هنر دین سوداګرۍ انجینرۍ او داسې نورو کې لوړ ځای ته رسیدلی ځان ته یې خپله د ودې یو پلان جوړ کړی او همغه یې تعقیب کړی ښه ښوونیز او د ودې پلان باید درې موخې ولري او دا د دې ویډیو مهم مطلب دی تاسو باید دا درې موخې تعقیب کړئ موخه وټاکئ چې څه باید وکړئ لارې چارې وټاکئ چې څنګه یې باید وکړئ باید چې وشي یعنی نتیجه یې ورکړي څه باید وکړو دا برخه د بریالیو خلکو د لیدلورو او تکتیکونو په اساس تنظیمېدای شي چې هغوی خپلې چارې څنګه پر مخ وړي د لارې خنډونه څنګه هواروي درناوی څنګه ترلاسه کوي په نورو څه امتیاز لري او څه ډول فکر کوي او داسې نور څنګه یې وکړو دا برخه بیا یو لړ څرګندې او د عملي کېدو وړ لارښوونې غواړي دا لارښوونې د دې کتاب په ټولو څپرکو کې موندلی شئ دا لارښوونې کارسازي وي دا وګورئ او پایلې ځان کې وارزوئ پایلې د ځان جوړونې د درېمې او مهمې برخې په اړه به لنډ ووایم که په دې ویډیو کې ښودل سوي پلان یا برنامه په جدیت عملي کړ نو بریا مو تضمیني ده ښایي په دې پلان اوس باور ونه شي خو که دا د ځان جوړونې برنامه تجزیه او تحلیل شي نو پوهیږو چې دا برنامه یو لړ ښې پایلې لري د کورنۍ لخوا ډیر درناوی د همکارانو ملګرو په نظر لیاقت او وړتیا د ګټورتیا احساس اعتبار لرل ځان ته په ارزښت قایلېدل لوړ عاید او د ژوند لوړه کچه د ځان جوړونې پروسه خودجوشه ده څوک درته نه وایي چې دا وکړئ او دا مه کوئ یوازې تاسې خپل ځان درکولی شئ او یوازې تاسې ځان ته د دې لارښوونو د عملي کولو امر کولی شئ یوازې تاسې خپل پرمختګ ارزولی شئ که لږ وښویېدئ یوازې تاسې کولی شئ چې خپله لاره بدله کړئ لنډه دا چې بریا ته د رسیدو لپاره وروستۍ او نهایي پریکړه هم همدا تاسې کولی شئ تاسې د کار او مطالعې لپاره تل یو ازمیښتون یا لابراتوار درلود او لا یې هم لرئ
دا ازمیښتون ستاسې شاوخوا چاپیریال دی او له بیلابیلو انسانانو جوړ دی. په دې لابراتوار کې بیلابیل انساني چلندونه لیدل کیږي. که تاسې په دې شخصي ازمیښتون کې د څېړونکو پایس په کار بوخت شئ نو د زده کړې په برخه کې به هیڅ خنډ او محدودیت ونه لرئ. بله دا چې لګښت هم در باندې نه راځي، نه کرایه ورکوئ، نه څوکیدار شته، نه برېښنا مصرفوئ. تاسې کولی شئ چې له دې ازمیښتونو په وړیا د خپلې خوښې په اندازه ګټه واخلئ. تاسې هم په خپل ازمیښتون کې هغه هڅه وکړئ چې ټول څېړونکي یې کوي او هغه مشاهده او تجربه هم کړئ. تاسې ته دا جالبه نه ده چې خلک ټول عمر له نورو خلکو سره راشه درشه لري، خو بیا یې هم له علت او غبرګونونه بې خبره وي. زیاتره خلک لیدونکي نه دي. د دې ویډیو یوه موخه دا ده چې تاسې د انساني چلند په لیدلو او د خپلې مشاهدې په قوت کې ښه مهارت ترلاسه کړئ. له ځانه پوښتنه وکړئ چې مثلا فلانی کس ولې دومره بریالی دی او هغه بل کس ولې خپل وخت ضایع کوي، ولې یو کس ډیر ملګري لري او بل کس یوازې دی، ولې خلک د ځینو خلکو خبرې په خوښۍ مني خو که همدا خبرې ورته بل څوک وکړي هیڅ ارزښت نه ورکوي، ولې یو کس مختلف مسایلو سره مخامخ دی. ازمیښت مو چې پیل کړ بیا به له واړه کاره یا مشاهدې لوی سبقونه واخلئ. دلته درته دوه وړاندیزونه سوي او دا وړاندیزونه در سره په دقیقه او ځیرکه مشاهده کې مرسته کوي. په خپلو ملګرو خپلوانو کې دوه ډېرې بریالۍ او دوه ناکامې الګوګانې د ارزونې لپاره وټاکئ. بیا د کتاب د لوست پر مهال وګورئ چې دا بریالۍ الګوګانې تر کومه حده وړاندې شوي اصولو ته ژمنې دي. بیا وګورئ چې دا دوه اړخیزه ارزونه څنګه د دې لامل کیږي چې تاسې د حقایقو د پیروۍ پر حکمت پوه اوسئ. له نورو سره هر ډول اړیکې تاسې ته دا امکان درکوي چې د هغوی په کړوړو کې د بریا اصول ووینئ. تاسې هڅه وکړئ چې د بریا دا اصول خپل عادت وګرځوئ. تاسې چې هر څومره تمرین کوئ دا عمل به هومره زر ستاسې د خوی او عادت برخه ګرځي. موږ زیاتره داسې ملګري لرو چې د بوټو او ګلانو له ساتنې سره مینه لري او زیاتره وخت وایي چې د دې ګلانو وده څومره خوند کوي، خاورې له اوبو سره څنګه روانې دي، څنګه غبرګون ورته ښیي او وګورئ چې له تېرې اونۍ راهیسې څومره لوی شوي دي. د انسان او طبیعت د دوستۍ پایلې خوندورې وي، خو که چیرې انسان د ځان جوړونې، خودجوشه ودې او په فکر پالونکې برنامه کې خپله وده وویني نو د هغه طبیعت له خونده څو ځلې ډیر خوند به ورکړي. دا به څومره خوند کوي چې انسان په دې برخو کې ورځ تر بلې او میاشت تر بلې خپله وده ګوري. پر ځان باور، په نورو کې نفوذ او بریا ته رسیدل په دې دنیا کې تر ټولو خوندور او آرامونکی شی دی. اصلا دا دی چې تاسې د بریا او نیکمرغۍ په لاره ګام واخلئ او د بریا څوکو ته رسیدل بیا دومره خوند نه کوي څومره خوند چې د انساني وجود د جوهر په موندلو کې دی. تر بیا ښه وخت.